رڼاګانو ښار کراچۍ کې تابیا شوې وه د پښتني ژبې یوه ازاده مشاعره. او د خو به راویښ شي خو دا مړه نه راپاسي د مرګ په خوب د دې پښتانه نه راپاسي. کراچۍ په دې مشاعره کې د ښار فقط شاعرانو او ادیبانو ګډون کړی و چې پکې عام خلک هم په لوی کچ اورېدو په غرض راغلي وو. مشاعرې په وخت شاعرانو خپل خوندور کلامونو نه ماحول ډیر تود کړی وو چې ترې که یو خوا خلکو خوندونه ترلاسه کړل نو بل خوا شاعرانو هم خستاینې په خپل نوم کړې. مشاعره کې شاعرانو د خپل شعرونو د لارې موجوده دور کې د پښتون قام ژوند جواک او د پښتنو د سیاسي هلو ځلو ترجماني کړې. نو بل خوا ځینو شاعرانو رومانوي غزلو په اورولو هم اوریدونکو نه خستاینې راغونډې کړي. زموږ په حال باندې شینکۍ اسمانه چوپ ولې زموږ په حال باندې شینکۍ اسمانه چوپ ولې بس که راغورځه انتظار نور د کولو نه دی. غوټۍ ګل کړي اوس ګلونو باندې خاورې اړي څوک دي زموږ په امیدونو باندې خاورې اړي او موږ ورته بدې ردې وایو دښمنانې ګڼو موږ ورته بدې ردې وایو دښمنانې ګڼو چې امن غواړي او جنګونو باندې خاورې اړي. څومره بختورو مخه شپه را باندې پیښه شوه نتلم په هغې پسې هغه را باندې پیښه شوه او څو ټکي پښتو وه ما په شونډو کې نیولې وه څو ټکي پښتو وه ما په شونډو کې نیولې وه کله چې د قامرو کېده را باندې پیښه شوه. ته هم گویا نشوې د حق په فیصله کې مشره مطلب خرڅ شوی وي چې غلی وي جرګه کې مشره. مننه او شعر پکې دی دغه سړي د خوبونو شهزاده وژلی دغه سړي د خوبونو شهزاده وژلی دغه چې تاسو چاته ورکړه په سوره کې مشره. د نظر په دس چې مرګ په ګډا سر کړي دا غونډۍ د محبت په هله سر کړي او بس جونګړه شي د مینې پکې سازه ارمانونه چې د زړه نه در په در کړي. باچا خان مرکز کراچۍ کې تابیا کړی شوی مشاعره کې ځوان کل شاعرانو هم د خپل کلامونو نه ماحول ډیر خوندور کړی وو چې ورسره مزاحمتي شعرونو هم د راغلو خلکو زړونه خپل کړي دي. نعمت زاده، خیبر نیوز، کراچۍ.